دوستانو که ستاسو په ټیک ټاک باندې دغه موډ راغلی وي دا برسې زه نشان کوم دا موډ که راغلی وي تاسو ته په 1 منټ کې لرې کوم دا ډېر په اسانه طریقه لرې کېږي. تاسو به ټول د مخه ټیک ټاک سیټینګ ته راسئ. ټیک ټاک سیټینګ چې تاسې راغله په دا 3 لاین باندې هسې کلیک وکړئ. 3 لاین نه دي دا 3 لاین هلته 3 لاین ښکاري 3 لاین به تاسو کلیک وکړئ. دا چې په 3 لاین کلیک کړئ دلته سیټینګ ته راسئ. سیټینګ ته چې راغله دلته به تاسو فقط کلیک وکړئ. دا که تاسو طریقه به دا اسانه کلیک وکړئ. دا ډېر په اسانه طریقه لرې کېږي نه په دې چې همداسې کلیک کړو دې کې به دا درېیم اپشن ته راسئ. ټیک شو دا درېیم اپشن ته دا اپشن په دې به چا داسې کلیک کړو صحیح ده. په دې چې همداسې کلیک کړو ډایرکټ به دا سور خط چې ښکاري سور خط به ډایرکټ راسي 1 2 3 4 پورې به کوډ ورکړي ډایرکټ پکې ووایي. دا چې ووایي ډایرکټ به ټیک ټاک ته ورته شی به لرې سوي ګوره ډایرکټ خواري راوړي. نو دا ډېر په اسانه طریقه باندې لرې کېږي. که ویډیو مو خوښه سوي نو چینل سره سبسکرایب کړئ.